السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پښتو سکیچ زده کړې ته په خیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د خوښو شویو لیکنو لیست طریقه ښیي. څنګه کولی شو مثال یو لیست کې یو خاصه برخه مثال خوښ کړو یا یې هم بل لیست ته ور اضافه کړو او بیا یې له همغه لیست نه بېرته یې لرې هم کړو. نو لومړی راځو مثال دلته دغه لیست موږ د سرچ لپاره جوړ کړی و. نو دغه پروجیکټ چې موږ کار کوو مثال دلته تیار لیست موجود ده. همدغه پروجیکټ به بیا زموږ له هغه نه ټلګرام چینل څخه ترلاسه هم کړئ. نو لومړی راځو یو دوه دانې عکسونه مثال د خوښ شوو لپاره هغه کوو. هلته مو متن کېښود. اوس راځو دغه دوه یو دلته دا انتخابوو مثال دا کوم چې کله خوښ شي مثال ډک عکس او بل چې ده دا بل خالي عکس. دغه دواړه مو دلته اضافه کړل. اوس هغه ځای کې مو دلته انځور ایښی ده. دلته د دغه د هغه چې ده فټ ایکس وای کوو او د هغه نه بعد یې دلته دا ورته ټاکو. مثال لومړی چې کله کوم عکس وي هغه باید مثال خالي وي او دغه مثال دغه د دغه ځای کوډ چې ده مثال رنګ ورکول چې کلر پرایمري واخلي نو دا هم کاپي کوو او دغه ځای کې ور پیسټ کوو. نو دا هم رنګ یې هم اخیستو مثال د اپلیکیشن په رنګ. د هغه نه بعد اوس راځو دلته ایونټ دلته دا کار خو خلاص شو. اوس راځو کسټم برخې ته. کسټم برخې نه مین اکټیویټي ته راځو. مین اکټیویټي ته چې راغلو دلته اوس راځو ایونټ. لومړی راځو کمپوننټ جوړوو د شیر پریفرنس او دلته لیکو ورته مثال فیورټ یعنې فیورټ لپاره تاسو مثال هر نوم چې ورکوئ مشکل نه لري خو بیا د بل اکټیویټي کې به هم همدا نوم ورکوئ. مثال د خوښ شوي لیکنو د لیست په اکټیویټي کې. نو اوس راځو مثال دلته کنټرول برخې ته. مثال که چېرته دین بلاک راکړو دلته راځو اوس کمپوننټ په اپریټر برخې ته. که چېرته مثال یا دا هم پرېږدو کمپوننټ برخې ته راځو. دلته راځو اوس مثال شیر پریفرنس فیورټ مثال دلته دا انتخابوو. که چېرته مثال اوس لیکو جیټ ټیکس مثال دا ټایټل چې ده دا ټایټل یې راکړو ټیکس ویو. یو پورته مو ټیکس ویو یو سیټ ټایټل مثال هغه کوم ټایټل موږ چې هغه ورکړی هغه. که چېرته کانټین یعنې موجود و دغه ټایټل نو موجود و نو دغه انځور چې ده دغه د هغه دا دې ډک ښکاره شي او که نه موجود نو بیا دلته موږ خالي انتخابوو. نو دا یې هم د انځور مثال ښودل شو چې کوم مثال په خوښ شویو لیکنو لیست کې موجود وي خو ډک دې ښکاره شي مثال بل ډک انځور دې ښکاره شي او که نه موجود خو دا هغه دې شي. او له هغه نه بعد اوس کلیک ورکړو مثال چې کله مثال په دغه انځور باندې کلیک وشي نو اوس بیا دا دلته ایمیج ویو 2 انتخابوو ښه ځکه چې دغه ایمیج ویو 2 ته کلیک ورکوو مثال موږ. نو دا به چې کله کلیک کوو اوس راځو مثال بیا دغه اپریټر چې ده دا کاپي کوو. مثال چې موږ کلیک پرې وکړو دلته اوس تاسو ته وایم که موږ کلیک پرې وکړو او دغه موجود وي نو خو بیا دې مثال که موجود وي مثال دغه بیا دې دغه بل انځور چې ده ایمیج ویو 2 دا دې مثال خالي شي. مثال که ډک و خو موجود و نو دغه هغه د ایمیج دې مثال هغه خالي شي. او دلته لیکو فیورټ یعنې مثال آرټ سیټ ډیټا کې مثال لومړی دلته دا ټیکس ویو دلته راغلو مثال دغه دې موجود چې ور واچول شي. مثال دلته اوس هېڅ شي نه لیکو یا یې لیکو ورته مثال لیکو فیورټ دا مثال یعنې داخل شو دغه ټایټل په فیورټ کې دا یا لایک یې ورته لیکو دا اسانه راځي یعنې لایک شو مثال خوښ شو نو دا هم هغه شو. له هغه نه بعد لیکو مثال دغه او که چېرته مثال که موجود نه وي نو دا بیا بېرته مثال که کلیک مو پرې وکړو دا موجود هغه و مثال کنټین و او لایک دې شي او که نه و دلته به بیا ورته ولیکل شي مثال متن خوښ شو لیکنه خوښه شوه مثال دلته لیکو. اوس راځو دلته او که چېرته مثال لرې کوئ مثال موجود و پکې هغه کوو مثال دلته اوس راځو شاته لاندې ریموو دغه ریموو چې ده یعنې ریموو دې شي دا فیورټ او د هغه ټیکس یعنې دغه ټیکس دې ترې لرې شي همدغه هغه نه
تاسو کولی شئ د دې پروجیکټ زموږ ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ او په هغې کې په اسانه طریقه سره بلاکونه وګورئ. نو اوس دلته لیکنه له خوښو شویو لیکنو څخه یعنې مثال د رضوان خوښ شوي څخه لرې کړل شوه. مثال هر شی چې تاسو ورته لیکئ مثال نو دا هم د دغه ټوست شو. د هغه نه بعد راځو اوس شاته وځو. د دغه مشکل انشاءالله ټول حل شو. د دغې برخې کوم کارونه چې ول هغه دا کارونه دي. نو اوس راځو یو بل اکټیویټي جوړو. مثال هغه لیکنې چې خوښې شوي هغه باید په دغه اکټیویټي کې موجود وي. نو لیست دلته لیست لیکو مثال نوم ورکوو فیورټ لیست. نو دا هم دلته ایډ باندې به کلیک وکړئ. دا ټول بار به یا پرېږدئ یا که پرېږدئ او که نه یې پرېږدئ مشکل نه لري. ټول بار پورې هېڅ مشکل نشته فقط یو لیست موږ جوړوو په هغه کې مثال اوس د دغه کسټم یوز چې ده دا صفر هر شی مثال دا کوم کارونه چې دي مثال د ریپیډینګ هم صفر که کسټم یو به مې انتخاب کړه. دا ډیوایډر ایکس ده دا هم هغه که. نو اوس راځو آی ډي دلته لیکو مثال دلته لومړی راځو اوس د دغه کوم آن بینډ کسټم یوز چې ده هغه ټول کاپي کوو. مثال دا به کاپي کړئ مثال په موږ هغه کې بیا ځان سره ثبت کړئ. یو نوم به ورکړو. اوس راځو بېرته د فیورټ لیست برخې ته. او دغه انکریټ چې ده دا به هم کاپي کړئ. مثال دلته نوم ورکوو. د هغه نه بعد راځو اوس فیورټ اکټیویټي ته. لومړی راځو انکریټ ته همغه بلاکونه ږدو او اخر کې موږ دا انتخاب کړو دغه بلاکونه فقط هغه نور بلاکونه د ډیزاین د هغې کار نه لرو. او دلته مثال ماپ نه ده جوړ تاسو به یو جوړ کړئ په همغه نوم. مثال موږ هلته جوړ کړی عبید اف دلته انتخاب شوی دا هم تیار هغه به هغه کوي. نو دا مو چې کله جوړ کړ د هغه نه بعد به راسو د دغه لیست آن بینډ کسټم یو ته. اوس راځو هغه پورته خوا نه دویم لاندې خوا نه دویم هغه چې موږ ثبت کړي وو هغه به هلته کړو. تاسو اوس هلته هر څه موجود دي فقط یو موجود نه ده چې دا د دې شیر پریفرنسز هغه نو تاسو به راسئ کمپوننټ برخې ته او دغه ځای کې به کوم مخکې مو چې نوم باندې جوړ کړی وو فیورټ په نوم باندې یعنې فی ای اف ای وي نو دغه باندې به تاسو دغه جوړ کړئ. د هغه نه بعد نور کوم کار نشته پکې. نو اوس راځو په انباک پریسیټ ته. مثال په دغه فیورټ لیست برخه کې به تاسو دغه یو هغه اضافه کړئ ان باک پریسیټ. مثال تاسو به دلته یو انټرنیټ اضافه کړئ دا دې هم انټرنیټ او له هغه نه بعد تاسو راسئ سیټ سکرین دا بلاک به کېدی. له هغه نه بعد به سټارټ اکټیویټي بلاک کېدی او هغه نه بعد فینش اکټیویټي او آخري بلاک د مثال فینش افنټي ده یو فینش اکټیویټي ده. تاسو به فینش اکټیویټي له آخرې خوا دویم بلاک کېږدئ. دا به زه دلته کېښود اوس به راسئ شاته به وځئ. اوس نو د دغه کار هم خلاص شو. اوس راځو مین اکټیویټي ته یا فیورټ اکټیویټي کې خو مشکل نشته. اوس ګورو دلته یو دانه سټارټ بار نه هغه راخلو. مثال دا دی کټګوري. مثال هغه دغه کټګوري راخلو چې مثال هغه کوم یو چیز مثال په دغه کې موجود دی په دغه خوښ شوي لیکنو کې هغه پرېږدي او نور ټول ډیلیټ کړي. مثال اوس راځو دلته لومړی هغه معلوموو. دلته عبید ایپ دا کوم ځای کې چې دی مثال موږ تیار دلته دا پروجیکټ کې تاسو ته جوړوو. بیا تاسو کولی شئ له پروجیکټ نه دغه مور بلوک کاپي کړئ او بیا چې کله مو کاپي کړو خپل اپلیکیشن ته مې داخلوو نو تاسو به دلته کوم هغه چې دي مثال لیست ماپ یې تاسو چې پروجیکټ دی هغه به دلته ور واچوئ فقط. نو دلته مثال موږ کوم هغه لیست ویو دغلته به لیست ویو انتخاب کړو. په همدغه طریقه سره کولی شئ تاسو کوئ. مثال اس کانټینټ یعنې که چېرته دغه شی هغه موجود وای نو تاسو مثال پرېږدئ او که نه و هغه دلته پورته دلته موږ یې هغه کړی ده اوس
راځو مین اکټیویټي ته. نو دلته یو پیب هم اضافه کوو چې مثال موږ ته د فیورټ اکټیویټي ته لونګ کلیک یعنی چې راځو انټرنیټ چې کله مثال په پیب باندې کلیک کی نو لاړ شي د سیټ سکرین هم د هغه ته سٹارټ اکټیویټي او دلته هم فینیش اکټیویټي ډیر ضرور مهم ده ځکه چې بیا تاسو څخه اکټیویټیانې ډیرې شروع کیږي او بیا چې ختم یې نه کړو مثال دې اکټیویټي نه موږ ځو بل اکټیویټي ته نو دا ختمه نه سي بیا هغه بل اکټیویټي نه چې بیرته شاته وځو دې اکټیویټي ته راځي بیا دا اکټیویټي چې دوه وارې هغه کیږي. نو دا به په سپین رنګ کې هم راواخیسته تر څو پیپ ته یې ورکړو. نو اوس راځو دغلته انځور ورته انتخابوو په داخلي انځور دا هم د دې انځور شو. نو کارونه خو یې انشاءالله خلاص دي اوس به اپلیکیشن رن کو. نو اوس راځو ګورو لیکنه له خوښ شوي لیکنو څخه لرې کړل شوه نو تر څو موجوده نه ده لا او مشکل کې پسته ده نو راځو مثال موږ فیورټ لیست ته برخې ته دلته یې ګورو مثال په دغه ځای کې هم یو مشکل دی مثال دلته یې ګورو لومړی کې اف شیرډ پریفرنسز مثال که دغه کانټین موجود د آرټیکس نو دا ایمیج ویو دي شي هغه ته دا موږ سرچپه ایښي دي او ټوسټ مثال که چېرته موجوده خو لرې دې کړل شي چې کلیک پرې وشي موږ که چېرته موجوده خو موجوده دي شي بیا مشکل پکې و. نو اوس یې بیا رن کوو فقط دقته کوم بلاکونه چې دي هغه مو پورته کړل او د پورته بلاکونه مو ښکته کړل. نو اوس بیا رن کوو اپلیکیشن چې څه وایي. نو اپلیکیشن مو نصب کړو چې بیا خلاصوو چې بیا خو به کوم مشکل نه وي پکې. اوس لیکنه خوښه شوه مثال اوس ګورو که لیکنه خوښه شوه په لیکنو ناخوښه دا هم خوښه شوه دا هم خوښه شوه مثال ننګرهار او غزني دلته اوس مثال ټول موجود دي کومې چې خوښې شوي دي هغه خو موجودې دي او کومې چې ناخوښې دي مثال هغه هم موجود دي. موږ غواړو چې مثال کومې ناخوښې دي مثال هغه موجود نه شي نو مشکل شته پکې بیا هم ګورو. راځو مین اکټیویټي ته فیورټ لیست اکټیویټي کټګوري JS1 مور بلوک به خلاص کو لومړی راځو انکریټ انکریټ کې ګورو دلته خو دا به نه دی اضافه کړی دا دی یو اوس بیا هغه کوو انکریټ کې به مور هغه ور واچوي مثال ځکه چې موږ هغه مور په هغه جوړ کړی و بلاک خو په انکریټ اکټیویټي کې مو نه وي ایښی مثال استفاده مو نه وه ورنه کړې اوس بیا ګورو چې کوم مشکل خو به نه وي پکې. تاسو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دا ویډیو هم وګورئ او د پروجیکټ یې هم ترلاسه کړئ تر څو تاسو ته په عملي توګه هر شی بلاکونه یې وګورئ. نو لیکنه خوښه شوه کابل او ننګرهار کابل او لوګر اوس مثال دا ټول وینې خوښه مو کړه دا دوه خوښې شوې کومې چې خوښې نه وي په هغه لیست کې مثال نه راځي. اوس کندهار هم ورسره اضافه شو خالي کندهار پاتې شو مثال اوس یې ګورو خالي کندهار پاتې ده مثال له هغه نه بعد کوبل شاهي مثال کوبل له برخې سره غزني لایق مو کړ نو غزني پاتې شو او کندهار مثال لرې کړ. نو دا وه د خوښ شویو لیکنو د لیست طریقه نو ټوله طریقه یې همدا ده نو دا هم د سرچ برخه ده دا مو په تېره ویډیو کې کړې وه نو همدې برخې ته مونږ د کړي وو. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله جل جلاله سپارم الله مو مل شه.